محترم مشرانو، د رمضان المبارک میاشت شروع شوې ده. هغه به کوم مسلمان چې د دې میاشتې د عظمت او برکت څخه خبره وي. دا میاشت الله تعالی د خپل عبادت لپاره پیدا کړې ده او نه معلوم چې الله تعالی دې میاشت کې د بندگانو طرف ته کم قسم رحمتونه او برکتونه راوستي چې د انسان عقل او دماغ د هغې د معلومیت او د ادراک څخه عاجز وي. عام طور دې میاشت کې بعضې داسې عبادتونه دي چې هغې هر مسلمان ته ورمعلومیږي، لکه د دې میاشتې د ورځې روژه دا فرض ګڼل شوې ده، نو عام مسلمانان په هغې کې په ډېره ښه طریقه باندې شرکت او ګډون کوي. او د دې میاشتې په شپو کې تراویح دا د مسلمانانو دپاره سنت عمل ګرځول شوی دی، نو مسلمانان په ډېر شوق او ذوق سره په هغې کې شرکت او ګډون کوي. لیکن زه د دې میاشتې متعلق د دې میاشتې پر یو بل اړخ باندې یو مختصره خبره کوم، الله تعالی دې قبوله وګرځوي. د انسانانو په دماغو کې دا خبره ناسته ده چې د دې میاشتې تقاضا او خصوصیت صرف دا دی چې د ورځې به د انسان روژه او د شپې به انسان په تراویح کې شرکت کوي، او چې کم سړی د ورځې روژه ونیوله او د شپې تراویح ادا کړي، نو هغه سړي د دې میاشتې تقاضا او طلب سر ته ورساوی. د انسانانو په دماغو کې دا خبره ناسته ده او د انسانانو فکر د دې خبرې پورې رسېدلی دی، او د انسان مزاج او د انسان طبیعت انسان ته دا وایي چې شاید د دې میاشتې به د دې څه علاوه نور څه تقاضا او طلب نه وي. حالانکه په حقیقت کې د دې میاشتې تقاضا، د دې میاشتې خصوصیت هغه صرف دا نه دی چې د ورځې به سړی روژې نیسي، او صرف دا نه دی چې د شپې به سړی تراویح کوي، بلکې د دې میاشتې خصوصیت او تقاضا او طلب دا د دې څه یو څه زیات نور مطالبه دا میاشت د انسانانو څخه کوي. هغه په دې شکل چې الله تعالی قرآن کریم کې د انسانانو د پیدایش مقصد هغه د خپل ځان عبادت بللی دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دنیا کې ما انسانان د دې لپاره پیدا کړی دي چې هغوی به زما عبادت کوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا د پیدایش مقصد د الله تعالی معرفت بللی دی، لکه الله تعالی وایي كنت کنزا مخفیا فخلقت الخلق لاعرفني. الله تعالی وایي زه یو پوشیده خزانه وم، ما دا مخلوقات د دې لپاره پیدا کو چې زما معرفت او زما شناخت او زما پیژندګلونه وکړي. نو د انسانانو د پیدایش مقصد دا د الله تعالی عبادت، د الله تعالی معرفت دی، او الله تعالی انسانان په دې دنیا کې د عبادت او معرفت لپاره پیدا کړي دي. د بعضې روشن فکر انسانانو په دماغ کې یو سوال ورځي چې کله الله تعالی انسانان د عبادت او معرفت لپاره پیدا کول، نو د دې انسانانو د پیدا کېدو ضرورت نو، ځکه د الله عبادت او معرفت د ټولو څخه زیات فرشتې په ښه طریقه باندې کوي. نو بعضې خلک دا سوال کوي چې بیا خو د انسان د پیدا کېدلو څه ضرورت نه و، لکه په کوم عصر کې چې الله تعالی د انسانانو د پیدایش اراده وکړه، په هغه عصر کې فرشتو هم دا سوال راوګرځوي چې کله الله تعالی د فرشتو سره به طور مشوره خبره شریکوي، قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، زه د مځکه کې یو خلف، یو نائب، یو انسان پیدا کوم. فرشتو به طور دستی خبره را مقرره کړه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. ای الله ته د مځکه کې هغه څوک پیدا کوي چې هغوی به فساد جوړي، یو به د بل وینې سره تویوي. ونحن نسبح بحمدک. فرشتي ورته ویل یا الله که ستا مقصود عبادت خو موږ په ښه طریقه کوو. نو د کومو خلکو په ذهنو کې چې کوم سوال راغلی دی چې انسان کله د عبادت لپاره پیدا کیږي، د انسان د دې پیدا کېدلو ضرورت نشته، ځکه عبادت فرشتي په ښه طریقه باندې سرته رسوي. او دا څه نوی سوال نه دی،
دا د انسان د پیدا کېدو پر وخت باندې د فرشتو په دماغ کې دا سوال راغلی، لیکن الله تعالی ورته انی اعلم ما لا تعلمون، زه په هر څه باندې پوهېږم تاسو په دې نه پوهېږم. یقینا دا خبره ښکاره ده چې فرشتي عبادت کوي او انسانم الله تعالی د عبادت لپاره پیدا کړی دی، لیکن د فرشتو پر ذمه چې کوم عبادت دی هغه جلا نوع جلا قسم عبادت دی، او انسان چې الله تعالی د کوم عبادت لپاره پیدا کړی دی او کوم عبادت د انسان سره الله تعالی غواړي هغه جلا قسم عبادت دی. د فرشتو په مزاج کې د عبادت مخالفت نستا. فرشتي کدا اراده وکړي چې موږ د الله تعالی عبادت نه کوو، په فرشتو کې دا صلاحیت وس نسته چې دوی د عبادت پریږدي. فرشتي بغیر د عبادت نور څه کولای نشي، ځکه فرشتو کې د ګناه کولو صلاحیت نسته. فرشتي خوراک ته ضرورت نه لري، نو د خوراک په خاطر ګناه ته نه مجبور کیږي. فرشتي نفسانی شهواتی تقاضا وی نه لري، نو داغه په خاطر باندې ګناه کولو ته نه مجبور کیږي. نو کم عبادت چې فرشتي د هغه لپاره خاص وي دي، نو هغه عبادت ته چې د فرشتو په مزاج کې د هغه عبادت څخه سوا بل کار کول نشته. نو چې هغه عبادت ته فرشتو پر مزاج باندې جوړ دی، نو ځکه د عبادت کولو په خاطر پر فرشتو باندې تکلیف ناراضي. نو ځکه د فرشتو عبادت الله تعالی ته ډېر محبوب عبادت نه بلل کېږي. د فرشتو عبادت الله تعالی په دربار کې څه قدر او قیمت نه لري، او د فرشتو پر عبادت باندې الله تعالی فرشتو ته ثواب نه ورکوي، او د فرشتو پر عبادت باندې د فرشتو لپاره الله تعالی جنت نه ټاکي. د دې مثال داسې دی، یو سړی دی هغه مرزاده پسترګو باندې ړوند دی، نو هغه انسان په ټوله زندگی کې د سترګو زنا او ګناه نه ده کړې، نه پسترګه باندې هغه غلط حرکت کړي دي، نه پسترګه هغه غلط نظر کړي دي، نه پسترګه هغه ټي وي کتلې دي، او نه پسترګه هغه بے حیايي ته کتلې دي. نو دا سړی د بد نظرۍ د ګناه څخه محفوظ دی. لیکن دویم هغه سړی دی چې هغه سترګې جوړې لري او د هغې زړه دا تقاضا کوي چې د ګناه وضعۍ ته وګوره، د بې حیايي وضعۍ ته وګوره، د شهوت پر کولو تقاضا وکړه، لیکن هغه د الله تعالی د بیرې د الله تعالی د خوف څخه د خپل سترګې راګرځي. نو اول سړی چې مرزاده ړوند دی هغه هم د بد نظرۍ د ګناه څخه محفوظ دی، او دویم سړی هم د ګناه څخه ځان وساتي، لیکن د دې ساتلو په مابین کې د مځکې او اسمان فرق دی. هغه اول سړی چې د ګناه څخه د ځان حفاظت وکړي، نو دا غي دا ګناه نه کولو په خاطر پر هغه باندې سم مشقت او تکلیف نه رااله، او دویم سړی په ډېر مشقت او په ډېر تکلیف او د نفس په ډېر مقابله باندې د ګناه سزا وکړي، نو د هغه اول سړی پر ګناه نه کولو باندې الله تعالی غي ته اجر او ثواب نه ورکړي، لیکن دویم سړی چې په کم کمال باندې د ګناه سزا نه وګرځاوي، نو دا غي د دې ګناه پر نه کولو باندې الله تعالی دې ته اجر ورکړي، الله تعالی دې ته ثواب ورکړي، او د دې ګناه نه کول د الله تعالی په دربار کې قدر او قیمت لري. نو فرشتي که په هر شکل باندې عبادت شروع کی، نو فرشتو کې د خوراک تقاضا نشته، نو د خوراک کولو په خاطر د دې سه عبادت نه فاتیږي، او دا د ګناه کولو سره نه مخامخ کیږي. په فرشتو کې د چښلو تقاضا نشته، نو د تندې په خاطر د دې سه عبادت نه فاتیږي، او دا د ګناه سره نه مخامخ کیږي. او په فرشتو کې د شهوت تقاضا نشته، نو د شهوت په خاطر د دې سه عبادت نه فاتیږي، او دا د ګناه سره نه مخامخ کیږي. لیکن د دې په مقابل کې انسان دی، انسان چې هر څومره لوړې درجه ته ورسیږي، په ټوله انسانیت کې لوړه درجه د نبوت ده. انسان کا د نبوت درجه ته ورسیږي، د نبی په شکل په معاشره کې راسي، لا انسان خوراک ته مجبور دی، لا انسان چښلو ته مجبور دی، لا انسان شهواتي تقاضا پر ځای کولو ته مجبور دی. ځکه مخکینی قومو ته چې بکله نبی رااله، نو هغه به پر نبی باندې لوی اعتراض هم دا کوي
چې دا څنګه نبی دی زموږ معاشره کې ګرځي، خوراکم دی کوي، شلم دی کوي، شهواني تقاضیم دی پر ځای کوي، او د هغې څه باوجود دا وینام کوي چې زه نبی یم. هغې به وایي ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشي فی الاسواق. دا څنګه نبی دی چې په کوڅو کې هم ګرځي او خوراکونه هم کوي او وایي چې زه نبی یم. نو د انسانو د فرشتو په مزاج کې ډېر فرق دی. د فرشتو مزاج پر عبادت باندې جوړ مزاج دی، نو د عبادت کولو په خاطر باندې پر فرشتو څه تکلیف ناراضي، نو د فرشتو د عبادت د الله په دربار کې ثواب نستا، او د فرشتو عبادت د الله تعالی په دربار کې څه قدر او قیمت نه لري. لیکن الله تعالی فرشتو ته وایي چې فرشتو زه یقیني تاسو عبادت کوئ، لیکن زما داسې عبادت پکار دی، زه یو داسې انسان د عبادت لپاره پیدا کوم چې هغې به سهار او ماښام خوراک ته مجبوروي، لیکن د خوراک تقاضا به زما د بیرې او زما د عبادت په اراده باندې دباوي. هغې به سهار او ماښام د څښلو څه ګزاره نه لري، لیکن هغې به د څښلو تقاضا زما د عبادت په خاطر باندې دباوي، او هغې ته به د شهوت پر کولو تقاضایو برابري، او د هغې په بدن کې به د شهوت تقاضایي، لیکن زما د عبادت په خاطر به هغې د شهوت څخه ځان ګوري. نو الله تعالی فرشتو ته وایي چې زه داسې مخلوق د عبادت لپاره پیدا کوم، او چې کله هغه مخلوق عبادت کوي نو د عبادت کولو په خاطر به پر دوی باندې مشقت او تکلیف راځي، او پر کم عبادت چې پر چا باندې مشقت او تکلیف راسي نو الله تعالی ورته هغه عبادت زما دربار کې ډېر قدر او قیمت لري. نو د هغې د عبادت په خاطر باندې د هغې دپاره ما جنت ټاکلی دی چې عرضها السماوات والارض، چې هغې په بدله کې به زه داسې جنت دی تور کوم چې هغې سور به د مځکو د اسمانو مقدار. نو الله تعالی پر مځکه باندې انسان پیدا کوي، د انسان سترګې د ګناه تقاضا ښکاره کوي، لیکن د الله تعالی د بیرې سه انسان سترګې راکښته کوي. د انسان خوله او ژبه او د انسان اندامونه ټول لاس او پښې دا ټوله د ګناهو تقاضا کوي، لیکن د الله د بیرې سه انسان دباوي او هغې د ګناهو سره محفوظه کوي. نو الله تعالی د دغه رقم عبادت لپاره انسان پیدا کړی دی، او دا رقم عبادت او دا رنگ عبادت او دا شکل عبادت دا د فرشتو د وس خبره نه ده، او دا د فرشتو په مزاج او په طبیعت کې دا خبره نه ده. نو الله تعالی انسان د عبادت لپاره پیدا کړی دی، او د انسان د پیدایش مقصد عبادت دی. چې اوس انسان د عبادت لپاره پیدا شو نو پکار خدا ده چې انسان د سهار صدر ماښامه پورې عبادت وکړي بس، ځکه الله تعالی پیدا کړی د دغه عبادت لپاره دی چې انسان ته نه د خوراک اجازه وسی، انسان ته نه د څښلو اجازه وسی، انسان ته نه د تجارت اجازه وسی، انسان ته نه د زراعت او د کسبکارۍ اجازه وسی، بلکې انسان په دې باندې مکلف شي چې د به د سهار صدر ماښامه پورې عبادت کوي، او د ماښامه صدر سهار پورې به د الله تعالی په تسبیحاتو کې لګیا اوسېږي، ځکه ته الله تعالی پیدا کړی د دې عبادت لپاره. او د دې سره سره د انسان سره الله تعالی سودام کړی ده. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله استاد ځان دې دا پر ما باندې خرڅ دی، ستا مال دې دا پر ما باندې خرڅ دی، ستا قوت دې دا پر ما باندې خرڅ دی، ستا استعداد دې دا ټول زما د ما در سره نیولې دي، د دې په بدله کې مې فرع عوض درله ټاکلی دی چې جنت به درکوم. نو انسان الله تعالی یو طرف ته د عبادت لپاره پیدا کړی دی، او دویم طرف ته د انسان سره سودام دا سوی دی چې انسان به زمایي، د هغې وس به زمایي، د هغې طاقت به زمایي، د هغې ځان و مال به ګرده زمایي، او د دې په مقابل کې انسان ته زه فرع عوض ورکوم چې هغه د جنت په شکل دی. نو زما نفس زما نه دی، دا پر الله خرڅ شوی مال دی، زما مال او دولت دا زما نه دی، دا پر الله خرڅ شوی مال دی، زما وس او طاقت دا زما نه دی، دا پر الله تعالی باندې خرڅ شوی دی، او الله تعالی د دې لپاره د دې په بدل کې ماته پر اجر، پر مزدوری، پر عوض هغه د جنت په شکل کې راکړی دی. نو الله تعالی مالک دی، زه د الله تعالی په ملک یم، زما وس د الله په ملک دی، زما ځان د الله په ملک دی، زما مال او دولت د الله تعالی په ملک دی، او مالک په خپل ملک
کم قسم تصرف چې کوي دا غي زړه غواړي. والمالک یتصرف فی ملکه کیف یشاء، مالک به په خپل ملکیت کې داسې تصرف کوي چې څنګه د خوښه. نو یو طرف ته الله تعالی پیدا کړی د عبادت لپاره یو، او دویم طرف ته می سودام د الله تعالی سره کړی دی چې الله موږ پر تا باندې خرڅ ویو د دې جنت په بدله کې چې جنت ورکړي. نو کچیر الله تعالی وای بنده ما خو پیدا کړم د عبادت لپاره او ما را نیولې هم د عبادت لپاره، نو تبه د سهار صدر ما شام پر عبادت بغیر بل عمل نه کوي، او تبه د ما شام صدر سهار پر سجده باندې پروت ما تبه الله الله وای، نه تا ته د خوراک اجازه ته، نه تا ته د چشلو اجازه ته، نه تا ته د بل ضرورت پر کولو اجازه ته. نو دام د الله د طرف انسان به انصافي نصیب لري. زګه د الله مملوک یم، الله پیدا کړم، پر الله باندې خرڅوم، الله رانی ولیم د عبادت لپاره چې الله می څنګه استعمالي، مالک چې خپل ملکیت څنګه استعمالي د مالک اختیار. لیکن قربان دردا سے خریدار چې هغه بنده پیدا کړی مې هم د دې کار د پاره، او رانی ولې مې هم د دې کار د پاره، او فرع وزو بدله مې هم درکړې د جنت په شکل د چې ته عبادت کوي بس. لیکن د الله تعالی پر موږ باندې ډېر احسان دی. الله و استاذان مارا نیولې، لیکن ورسه ځان ستا په حواله، ستا مال او دولت ستا په حواله، ستا وسو طاقت ستا په حواله، خپل ځان استعمالوا، خپل مال او دولت استعمالوا، په دې باندې کشت کوا، په دې تجارت کوا، په دې زراعت کوا، په دې باندې نفقه ځان له برابر وا، په دې باندې د ژوندۍ ټول ضرورت پر کوا. لیکن یو چند خبري چې د ورځې 15 واره لمونځ کوا، او په کال کې یو میاشت روزه نسا، او دا چند د اسلام بنیادی خبرې زما د پاره الله وای پرځای کوا، او فلان فلان ګناوي دي د ګناو سزا ګورا، نور الله وای زما د طرفه ته اجازه ده بس. نو الله تعالی یو ځل فایده د عبادت لپاره کو، او راینه ول د عبادت لپاره، لیکن دا غي سورسته ورته اجازه را کچولار څخه خپل کار او کسب کوا، خپل روزمره زندگی سر ته رسوا، او خپل ضرورت پر کوا. زما د پاره یو چند عبادتونه کوا، او د چند ګناو سزا ګوره بس، زما د طرف استا غاړي فارغ دي. لیکن الله تعالی ډېر حکیم ذات دی، داغي په علم کې داستا داغي حکمت دا دی چې دا بنده ډېر نادان دی، چې کله ماده ته اجازه ولا ورکه چې ورسه کاروبار وکا، چې کله ماده ته اجازه ورکه چې ورسه د ژوندۍ ضرورت فرقه، او د کالو دوه په دې اجازه کې روان دی، په دې ازادي کې روان دی. نو د انسان پر دې دماغ باندې یو قسم فردي راسي، هغه د الله تعالی د عبادت د لپاره پیدا کېدل، هغه د دماغ ووسی. د غریب دا ګمان سي چې بس دغه تجارت لپاره پیدا شوی، هغه د الله تعالی سره چې کومه سودا سوي د چې دغه په بدل کې الله تعالی جنت ورلټا کړل دي، د هغه سودا سره د پر دې دماغ باندې پردي وغوړیږي. هغه د الله تعالی سودا د انسان د دماغ ووسی. انسان په دې دنیا کې په دې ګټه کې په دې تجارت کې داسې لګیا سي د ساره در ماشامه لګدای چې بالکل د تجارت د لپاره پیدا شوی دی، او الله تعالی د دسه د تجارت بغیر نور څه نه غواړي. نو پر انسان باندې یو قسم پرده راسي، پر انسان باندې یو قسم غفلت راسي، پر انسان باندې یو قسم خیره راسي، او پر انسان باندې یو قسم هغه د الله تعالی د وعدو هیروالی راسي. اوس دغه غفلت لري کولو د پاره، د دې خیره لري کولو د پاره، هغه د الله تعالی وعدي ورانول برته ور یادولو د پاره، الله تعالی د انسان د پاره په کال کې چند اوقات مقرر کړي چې انسان ته دا ور یادوي چې انسان هغه خپل مقصد در سره هرنس. په هغه اوقاتو کې یو د روزې مبارکه میاشت ده چې دا میاشت الله تعالی د عبادت لپاره ورته پیدا کړي، او انسان په دې باندې مکلف کړي چې د ساره صدر ماشامه پورې عبادت کوي، او د ماشامه صدر ساره پورې په عبادت په شکل باندې ژوندۍ تیري. په دې نیت باندې چې د انسان سره هغه غفلت، هغه خیره، هغه فردي چې د انسان پر دماغ راغلي دي، هغه د دې میاشتې په خاطر د انسان د دماغ سره لري. د انسان برته په دماغ کې دا راسي چې زه خو پیدا سوی د عبادت لپاره، او زرا نیولې الله تعالی د عبادت لپاره.
چې په 11 میاشتو کې د انسان سره کومه کمزوري سوي، چې په 11 میاشتو کې د انسان سره د الله تعالی کومې وعده هېرې سوي، او په 11 میاشتو کې د انسان پر دماغ باندې کومې د غفلت پردې خورې سوي، نو دا 12مه میاشت د روژې الله تعالی د دې لپاره ټاکلې ده چې دا به انسان ټوله ورځ په عبادت کې تیروي، چې د انسان په دماغ کې برته دا راسي چې زه د عبادت لپاره پیدا شوی، د انسان په دماغ کې برته د الله تعالی سودا راسي چې الله خو زرا نیولې د عبادت لپاره، او د انسان په مزاج کې صفائی راسي د 11 میاشتو خیره او د 11 میاشتو غفلت د انسان د دماغ سره لري. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، د الله د رحمت سبب زما امت کې هغه سړی لري چې هغه باندې د روزې میاشت راسي لیکن د 11 میاشتو ګناه د خپل عمل نامې سره ونسوځي، د 11 میاشتو هغه د غفلت پردې د خپل عمل نامې سره لري نه کی، او په 11 میاشت کې چې پر د باندې کم زنګ او خیره راغلی ده نو هغه د 11 میاشتې زنګ او خیره د خپل عمل نامې سره لري نه کی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زما امت کې بدا انسان د الله د رحمت سره ډېر لري. لکه مشهور روایت حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راضي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د منبر پر زینو باندې کښېږدي، نو پاغي کې پر یوه زینه باندې چې پښې کښېږدي نو پیغمبر علیه السلام ورته آمین. نو د هغې متعلق صحابه پوښتنه ځکه چې د الله رسول امین پر څه باندې وای، نو دی ورته چې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام رااله چند دعاګانې او شراوې وکي، پاغي کې یو شرا دا ولا چې ستا په امت کې د تباہ او برباد هغه سړی چې پر هغه باندې 11 میاشتې ژوندۍ تیر سو په غفلت کې، او 12مه میاشت د روزې ور باندې رااله، او په دې 12مه میاشت باندې د 11 میاشتو غفلت د دماغ لري نه کوي، او په دې 12مه میاشت باندې د 11 میاشتو ګناوې د عمل نامې سره معاف نه کوي، او په 11 میاشت کې چې د پر دماغ باندې کومې فردې خورې سوي وي په 12مه میاشت باندې هغه فردې د دماغ لري نه کوي. نو پیغمبر استا امت کې د هلاکت او تباہی د داسړي په نصیبي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته موت الامین. نو د روژې مقصد الله تعالی دا ګرځولې دی، د روژې صرف دا مطالبه نه ده چې بس د ورځې روژه نسه، او د روژې صرف دا مطالبه نه ده چې د شپې تراویح کوه، بلکې د روژې یو څه نور مطالبه ډیره ده، هغه دا ده چې په 11 میاشت کې کومه ګناه درسه سوې ده، په 11 میاشت کې کوم غفلت تر باندې راغلی و، او په 11 میاشت کې کومه خیره ستا پر عمل نامه او پر اعمالو باندې راغلی و، هغه خیره هغه غفلت او هغه ګناه به د خپل عمل نامې سره سړی لري کوي. صرف په دې باندې د انسان مزاج نه پر د روژې تقاضا نه پر ځای کیږي چې بس د ورځې د روژه ده د شپې تراویح دي نور هیڅ نشته. ګوره دې میاشت قرآن کریم کې نوم د رمضان ورکول شوی دی. رمضان په عربي کې رمز دی، د رمز معنا سوځل دی. بعض علماء د لغت خو د دې ترجمه دا بیان کړی دی چې دې میاشت ته ذکر رمضان وایي چې په دې میاشت چې اول پر مسلمانانو باندې فرض ولا غدا سي د ګرمۍ موسم چې انسان بالکل پای کې سوځل کېدی، نو په دې وجه دې میاشت ته اوس رمضان معنا سوځون کې میاشت. لیکن علماء د شریعت هغه بل طرف ته راغلي دي، هغه وی رمضان یقینا رمز سوځلو ته ویل کېږي. دی رمضان نامه کې د دې میاشتې حکمت ته اشاره ده، د دې میاشتې مقصد ته اشاره ده چې رمضان ته دا میاشت ځکه وایي رمضان معنا سوځل، او په دې میاشت به انسان د 11 میاشتو ګناوې د عمل نامې سره سوځي. که کم سړی د 11 میاشتو ګناوې د عمل نامې سره وسوځلي هغې رمضان او د روژې حقیقت ته ورسېدی، او چې کم سړی د 11 میاشتو غفلت او ګناه د دماغ سره نه کلري د دې 12مې میاشتې په ذریعه، نو هغې د دې روژې د حقیقت او د دې روژې د پیدا کولو څخه محروم او بې نصیبه ده. لکه الله تعالی په خپلم د دې روژې دغه مقصد بیانوي، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای خلکو پر تاسو روژې فرض دي کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه مخکینی قومونو باندې هم دا روژې فرض وي. د څه دپاره فرض دي؟ د دې حکمت څه دی؟ لعلکم تتقون. الله وایي زما امید دا دی چې د روژې د میاشتې په خاطر به تاسو تقوادار سئ. تقوادار دا معنا چې د ګناه څخه ځان را وګرځئ، تقوادار دا معنا چې په 11 میاشتې کې کومه ګناه سوې و د هغې څخه ځان خلاص کړي.
نو روژه یو قسم د انسان د پاره غ سرویس دی، صفائی ده. یو کارخانه والا چې کله ماشین جوړ کی نو چې یو څه زمانہ و چلیږي ناغه ماشین باندې زنګ او خیره راس، بیا غ مالک په یو سم مختصر وخت کې په یو خاصه موده کې په کال کې په دوه کې په درې کې دغه ماشین سرویس او صفائی کوي. نو دا رقم الله تعالی انسان جوړ کړی دی. انسان د دنیا په زندگی کې لګیا په یو ورځ میاشت کې پر انسان باندې خیر راسي، ګناه راسي، نو 12مه میاشت د روزي د انسان سرویس او صفائی ده. د دې په خاطر انسان د ګناه څخه صفا کیږي. نو د روزي صرف مقصد دا نه دی چې صرف بسړی روزي نسی او تراویح وکړي، بلکې د روزي مقصد دا دی چې په روزه کې بسړی عبادت ته دومره وخت ورکړي او په دومره کثرت سره به عبادت کوي چې د هغه عبادتو په خاطر باندې الله تعالی د 11 میاشتو ګناه د عمل نامې سره لري. په دې 11مه میاشت کې انسان خپل ژوندۍ ته ترتیب ورکول چې څومره د انسان وسوسه د روزه مبارکه میاشت د قران کریم تلاوت کول او دا رقم د اشراق المنز کول، د ساشت المنز کول او د ماپښین د لمانځه سورسته تسبیح المنز کول او د مازیګر د لمانځه سمخ کې نوافل کول او د ماښام د لمانځه سورسته اوابین کول او د ماخستن د لمانځه سورسته تراویح کول چې په څومره کثرت سره د انسان وس ورسیږي. ځکه دا میاشت الله تعالی د عبادت لپاره پیدا کړې ده، نو په غومره کثرت باندې انسان عبادت کول، کم سے کم ټول ورځ شپه عبادت ته فارغ کول. او کله سړی ټول ورځ شپه عبادت ته نسی فارغه، نو په ورځ شپه کې زیات اوقات د نور کارو سره ګرځول او پر عبادت باندې لګیا کول. دا د دې میاشتې خاصیت دی، دا د دې میاشتې تقاضا ده او دا میاشت الله تعالی د دې لپاره راوستلې ده. لیکن موږ او تاسو چې الله تعالی په کوم معاشره کې راوستلی یو، هغه زموږ او تاسو قسمت او نصیب دی. په هغه معاشره کې دی د دې نفلی عبادتو سمخ کې یو خبره ډیره زیات اهمه ده چې یو سړی د پروژه کې یو نفلی عبادت نه کوي، بس په ټوله روزه کې د قران کریم یو حرف تلاوت نه کوي، بس د ټولو سمخکنه خبره زموږ او تاسو معاشره کې چونکه د ګناهو ډیر کثرت دی. کځوان دی هم په ګناه کې اخته دی، ک بوډا دی هم په ګناه کې اخته دی، کملا دی هم په ګناه کې اخته دی، کامی دی هم په ګناه کې اخته دی، او ټوله معاشره یو قسم ګناهونو پر سر باندې اخسته ده. نو د نفلی عبادتو سمخ کې ډیر ضروری خبره ده چې کم سے کم دا یو میاشت د ګناهو څخه خپل ځان محفوظ کول. بس نور یو ولس میاشت کې چې څنګه ګناه اوس واغسی اوسه، چې سترګه څنګه و چلے دا، چې ژبه څنګه و چلے دا، چې لاس څنګه و چلے دی، چې پښې څنګه و چلے دی. لیکن کم سے کم دا یو میاشت 12مه میاشت د خپل ګناهو سره د خپل اندامو کنټرول کول او د خپل ګناهو سره ځان محفوظ کول. که یو سړی په ټوله میاشت کې یو حرف نفلی عبادت نه وکي، لیکن زما او ستا معاشره کې عقیده کار وکي چې پر لاس هم کنټرول راوسته، پر سترګې هم کنټرول راوسته، پر ژبه هم کنټرول راوسته، پر اندامو ټول باندې کنټرول راوسته، او دا یو میاشت د ګناو سره محفوظه تیر کا، دا سړی مبارک سړی دی او دا روزه د لپاره مبارک روزه ده چې صرف په دې میاشت کې د ګناو سزا محفوظه کول. بس او چې کله یو سړی دا یو میاشت د ګناو سزا محفوظه کی، دې میاشت کې الله تعالی هغه برکات راسته، هغه برکات راځي چې د دې په خاطر به الله تعالی د یو ولس میاشت سړی د ګناو سره محفوظه ګرځي. چې یو ولس میاشت کو زما لاس آزاد او زما سترګې آزاد وي، یو ولس میاشت کې زما ژبه آزاد او زما پښې آزاد وي او زما د ژوندۍ ټولي طریقې آزاد وي، لیکن دا 12مه میاشت به پر دې ټولو باندې کنټرول راځي. که سړی ګناه نسی پرېښولی، بیا به روژه د الله په دربار کې څه قدر پیدا کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من لم یدع قول زور، چې سړی درواغ نسی پرېښوی دی روژه کې، فلیس لله حاجة ان یدع طعامه وشرابه، خدای دې ته مجبور نه دی چې ته اوبه پرېږدې، خوراکه پرېږدې، یعنی خوراکي او اوبو پرېښولو ته دې بیا ضرورت نشته. چې کم سړی په دې میاشت کې ګناه نسی پرېښوی، درواغ نسی پرېښوی، غیبت نسی پرېښوی،
د خپل ژبه باندې کنټرول نشي راوستای او د خپل ژوندۍ په قابو کې نشي راوستلای د خدای دې ته ضرورت نشته چې هغه سړی نو وب پرېږدي یا خوراکه پرېږدي بیا دې وبو خوراکه هم کوي ځکه وبو خوراکه پرېښولې د الله په دربار کې بیا څه قدر نه لري نو ځکه د عبادتو سمخ کې میاشت خو الله تعالی جوړ کړي د نفلی عبادتو د پاره ده لیکن د نفلی عبادتو سمخ کې زما او ستا معاشره کې یو شی ډیر ضروری چې په دې میاشت کې پر ګناو باندې قبضه راوستل پر ګناو باندې کنټرول راوستل او د ګناه څخه ځان محفوظ کول تاسو ګوره روزه څه ته وایي ما او تا روزه نه سوز ما او تاسو روزه ده روزه څه ته وایي د روزه معنا ده د خوراکه پرېښول د روزه معنا ده د اوبه پرېښول د روزه معنا ده د شهوت پرځای کول او د دې تقاضا پرېښول لیکن سړی ته چې خوراکه مهیا او میسر خوراکه خورل انسان ته حلال کار دی او بچشل دا انسان ته حلال کار دی او په نکاح سره د خپل زنانې سره نزدېکت او شهوت پر کول دا حلال کار دی لیکن ما او تا خو حلال کارونه پرې شو خوراک مم پرې شو چشل مم پرې شو او شهوت پر کول مم پرې شو لیکن ز زندگی پر روزه کې داس تیروم چې زما په خپل باندې روزه هم د دروغ هم وایم زما په خپل باندې روزه هم د غیبت هم کوم او زما په خپل باندې روزه هم د مسلمان تم دوکا ور کوم او زما په خپل باندې روزه د زما په جو کې موبایل او نت دی د وخت رولو د پاره ګنده تصویرونه هم ګورم نو دی روزه باندې د انسان عقل حیرت ورسېږي چې دا څنګه روزه ده چې کم حلال کارونه وغه د پرېښول چې کم حرام کارونه دی پاغي کې لا غټه نو د دې روزه به سر روزواله او دا به خدای په دربار کې څه قدر پیدا کوي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام من لم یدع قول الزور چې درواغ نه پرېږدي ګناه نه پرېږدي او د ګناه کارونه نه پرېږدي نو الله دې ته مجبور نه دی چې ستا خوراکه پرېښدي او وبدي پرېښدي بیا دې خوراکه پرېښول او وب پرېښول د الله په دربار کې څه قدر نه لري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کم من صائم ليس من صيامه الا الظمأ ډېر غریبان روزه ونسي او د ورځې تند ور باندې راسي او د روزې په بدله کې د تندې بغیر د خدای په دربار کې یو بیشته قدر نه پیدا هغه کم څوک دی د ورځې روزه ده لیکن ګرد ورځ په درواغ را باندې تیر اسوا ګرد ورځ په غیبت را باندې تیر اسوا ګرد ورځ په ازادي را باندې تیر اسوا ګرد ورځ په ګنده فلمو باندې را باندې تیر اسوا نو د دې روزې په بدل کې د تندې بغیر د خدای په دربار کې سړی ته هیڅ نور پاتې شي بس صرف د تندې تکلیف در باندې تیر شي نور د دې روزې په آخرت کې سړی ستما نه سي کولای پیغمبر علیه السلام کم من قائم ليس من قيامه الا السحر ډیر خلک د شپې په تراویح کې ولاړ دي د شپې ټول شپه تراویح دي بیا د شپې په اخره کې پیشلمې دي بیا د پیشلمې پر وخت د تهجد منځ ده لیکن ورځ څنګه تیرسي ورځ یا په درواغ تیرسي ورځ یا په دوکه باندې تیرسي ورځ یا په غیبت باندې تیرسي ورځ یا د مسلمانانو سره په خیانت باندې تیرسي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې کوم نصیبت د بدخابي بغیر نوري صرفات نس بس بدخابي کلر وکړه باندې ډیر و در باندې تیرسو تکلیف در باندې تیر سو د بدخابي داغه تکلیف سره سره د خدای په دربار کې دی یو بیشته قدر اجر پیدا نه کوي نو زکات د روزې نیولو دا نفلی عبادت زمخ کې زما او ستا په ګناو کې غرق معاشره ده زما او ستا د لپاره ضروری ده چې دا یو میاشت کم سے کم د ګناو سفاره تیر او ما درته کدا یو میاشت سړی د ګناو سفاره تیر کی ک په ټوله میاشت کې یو حرف نفلی عبادت نه وکي لا هم دا سړی مبارک سړی دی او دا روزه ډیره مبارک روزه ده لیکن ک ټوله ورځ پر نفلیاتو باندې تیر کی او ټوله ورځ د روزه په خله ده او ټوله شپه پر تراویح باندې ولاړې لیکن د ورځې په ګناه اخته د ورځې په درواغ اخته د ورځې په غیبت باندې اخته د ورځې په خیانت او په دوکه باندې اخته بیا د خدای په دربار کې د استا روزه د الله په دربار کې ستاده لپاره څه ګټه نه لري څه اجر نه لري څه ثواب نه لري که سړی د مفتی څخه پوښتنه وکړي چې یاره ما خو روزه مونږ ولا درواغ مې وویل ما روزه مونږ ولا غیبت مې وکړ او ما روزه مونږ ولا ګناه مې وکړ نو دا زما روزه څنګه چې کوم سړی اهل د فتوا دی هغه خو به دا درته وایي چې یاره ستا د روژې سستا غاړې فارغه شوې لیکن په روژه کې چې کوم نورانیت
په روژه کې چې کم خیر وو، په روژه کې چې کم برکت وو، په روژه کې چې د الله د طرفه کم برکات را روانو، د هغې برکاتو سره اکثر محروم او بې نصیبه شوي. نه دا ستا په روژه کې نورانیت پاته سو، نه په دې کې برکت پاته سو، نه په دې کې خیر پاته سو، نه په دې کې اجر او ثواب پاته سو. صرف یو فرضي شی و د خپلې غاړې څخه لرې کړې بس. نو اوله خبره د انسان د پاره په معاشره کې چې روژه د کم چا ورته اراده ای او دا کوشش چې زما روژه د الله په دربار کې قبولیت پیدا کی، دا غي د پاره اولنې قدم هغه په دې شکل چې د ګناه ځان محفوظ کړي. علامه عبدالحی رحمه الله لیکلی دي چې کله په دې یو میاشت کې سړی د ګناه ځان محفوظ کی، د دې په برکت الله تعالی کال د نور یو ورس میاشتې د انسان په زړه کې د ګناه سره نفرت پیدا کی او د ګناه سره راګرځي. او دویمه خبره، اهمه خبره، هغه زما او ستا معاشره کې غرق ده. هغه دا ده چې په دې میاشت کې کم سے کم د ځان د پاره، د بچانو د پاره، د مور و فلار د پاره چې کم خلک ستا په کفالت کې د ستا نفقه خوري، د هغې د پاره حلال نفقه پیدا کړي. چې کم سړی روژه مات پر کومه نفقه کوي، چې کم سړی پیشلمی پر کومه نفقه کوي، چې کومه ګوله دی راپورته کوي، د ګوله ته لږ فکر کول چې دا ما څنګه ګټلې او زما زوی څنګه ګټلې او زما پلار څنګه ګټلې، د هغې کاروبار څه دی، د هغې کسب څه دی، د هغې زندگی پر سود ده که بې سوده ده، د هغې زندگی پر رشوت ده که بې رشوته ده، د هغې کاروبار په دوکه دی که په خیانت دی که بلا دوکي او بې خیانت دی. که چیرې هغه نفقه د سود او د رشوته بغیري، هغه نفقه د خیانت او د دوکې څخه بغیري، نو ډیره مبارکه نفقه د دردستونې تیره کا، د دې په خاطر به الله تعالی ستا عبادت ته قبولیت ولورکړي. او چې کومه نفقه تا په سود باندې ګټلې ده، او چې کومه نفقه تا په رشوت باندې ګټلې ده، او چې کومه نفقه تا په حرام کاروبار باندې ګټلې ده، نو بیا هغه درستونې مه تیروه، هغه د دې ستونې څخه وغورځوه. دکه کې چیرې درستونی تیره کې او ستا بدن او ستا غوښه په دې باندې پرورش پیدا کی، بیا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام النار اولا به، ستا د غوښې سره در ټولو نږدې، در ټولو لایق د جهنم اور دی چې بیا به سوځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی، ان لله ملک علی بیت المقدس، الله تعالی پر بیت المقدس یو ملائکه ټاکلې ده، ینادی کل یوم ولیله، هر ورځ سهار او ماښام ناره کوي، الا من کان اکله حراما لم يقبل الله عدلا ولا صرفا، خبرداري خلکو چې د چا نفقه حرام وي، د الله تعالی دربار کې نه نفلی المنز قبول دی نه فرضي قبول دی. ما لم يخرج ذلك الحرام من کسبه یا من بیته، چې د خپل کاروبار څخه حرام نه وباسي، د خپل کور څخه حرام نه وباسي. فإن مات على ذلك فأنا بريء منه، پیغمبر وایي که پر دې باندې مرګ در لراله نو زه د ستاسو بیزار یم، زما په امت کې نشمارل کېږي، د قیامت په میدان کې زما په امت کې نه راپورته کېږي. نو د ټولو سمخ کې بچی مور پلار لراوړي، نو بچی دې دا سوچو کې چې زه ګټم په څه باندې، کې پلار بچانو لراوړي، پلار دې دا سوچو کې چې زه ګټم په څه باندې. که حلالای نو مبارکه نفقه د ودې خوري، که حرام او بیا د خپل ستونه ځینې ګوري، ورنه دا داسې زهر قاتل دی، د دې زهر قاتل او درد به انسان ته د جهنم په کندو کې ورښکاره کېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک، والذی نفس محمد بیدی، پیغمبر وایي زما د الله په ذات قسم چې کم چا په قبضه کې زما نفس دی، ان العبد لا یاکل اللقمه الى جوفه، یو بنده د خپل نسته یو ګوله حرام ورشوه کی، لم يقبل الله عمل 40 یوما، الله تعالی په دربار کې 40 ورځې مسلسل عمل قبولیت نه پیدا کی. که فرض المنز کی، که نفل المنز کی، که روزه نسی، که ثواب غټي، که زکات ورکی، که خیرات کی، 40 ورځې د الله په دربار کې قبولیت نه پیدا کی. پیغمبر وایي کل لحم نبت بالحرام، هر غوښه چې په حرامو باندې پرورش پیدا کوي، فالنار اولا به، دا غي سره د جهنم اور ډیر لازم دی.
پیغمبر وی لا يدخل الجنه جسد غذي بالحرام، چې کم جسد او کم بدن په حرام پرورش پیدا کی هغه ته الله تعالی جنت نور کی، هغه جنت باندې حرام دی، هغه بدن جنت نه نصیب نه وته. نو کم سے کم د دې خبرې ډېر اهتمام کول چې زمانه فقط څنګه ده، چې زما پر بدن باندې جامه ده، دا جامه څنګه ده. من اشترى ثوبا بعشرة، پیغمبر یو سړی په 10 دینار په 10 دراهم جامه رانیوله، وکانه درهم فيه من الحرام، یو رفی کی حرام ولا، لم يقبل الله صلاته ما دام عليه، چې درسو پورې دا جامه پر دې بدن باندې پرته ده، د سړی فرضي او نفلي المنځ قبول نه دی. چې کم سړی په 10 دراهم جامه رانیو او په دې 10 دراهم کې یو دراهم حرام دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی د المنځ در هغه وخت قبلېږي نه، عبادت درغه وخت قبول نه دی چې درسو پورې دا جامه د پر بدن باندې پرته ده. نن دنیا په مصیبتو کې لګیا ده، مسلمانان په مصیبتو کې دي، او کورونه په مصیبتو کې دي، او خلق په بیماریو کې دي، خلق په مشقتو کې دي. د هر روز جماعت پر وخت باندې جړه د دعا ده، او سحر جړه او دعا ده، هر ماښام جړه او دعا ده، لیکن الله تعالی د یو چا د دعا اوریدلو ته تیار نه دی. دا غي بنیاد څه دی؟ دا غي بنیاد دا دی چې د انسانانو لباس حرام، د انسانانو نفقه حرام، د انسانانو مسکن حرام، د انسانانو زندگی ټوله په حرامو کې ده. نو بیا به الله تعالی فانا یستجاب له، دې ته به الله تعالی قبولیت څنګه ورکړي؟ حضرت سعد ابن ابي وقاص ډېر مبارک صحابي دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته راغلی، یا رسول الله ماته یو دعا وکړه چې الله تعالی مې مستجاب الدعوات کی، الله تعالی مې دعاګانې قبول کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اطب طعمک تكون مستجاب الدعوات، د خپل خوراک لړ صفاکه د غي سورسته به الله تعالی په خپل دعاګانې قبولوي. نو د پیغمبر دعا چې د سړی نفقه حرامي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته دا دعا نه کوي چې الله تعالی وستا دعاګانې قبول کړي. پیغمبر علیه السلام طریقه ورشي، بس چې کله ته نفقه حلاله کې خپل خوراکه صفا کې، نو په خپل به الله تعالی دعاګانې قبول کړي او ته په مستجاب دعوات انسانانو کې راځي. چې کله د روزې مبارکه میاشت رااله، حضرت سعد ابن ابي وقاص پیغمبر ته وایي اے د الله رسول ز سوکم څنګه تیر کړم. غالبا د روزې متعلق حضرت سعد ابن ابي وقاص پوښتنه کوي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته املک لسانک، دا ژبې ته کنجله ور واچوه، چې کم مجلس لراله کم ځای لراله دا ژبه به جله و میله کوه، د ځان سره عاقل جوړ کا. د عاقل سړي ژبه هغه د عاقل در کنټرول لاندې، د ناپوه د جاهل سړي ژبه دا د جاهل د اختیار سره وتلی چې په ژبه باندې وویل هغه وویل. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې خبرې ورته کوي، وایي که چیرې ته رښتیا نجات غواړې، که چیرې دا میاشت خپل مقصد ته رسول غواړې، نو املک علیک لسانک، د خپل ژبه په کنټرول کې واچوه. ولیسع بیتک، زندگی د کور په کنج کې تیره که مجلسو له مراوزه. او دریم وبکي علی خطیئتک، په 11 میاشت کې څه درڅه سوي دي خدای ته پر هغې باندې ژړا وکړه. ژبه په کنټرول کې اچول، او بغیر د مجلسو بغیر د محفلو سره د کور په کنج کې وخت تیرول، په تنهایی کې وخت تیرول، او د رقم پر 13 میاشتو چې سسوي دي پر هغې باندې خدای ته ژړا کول او د خدای څخه پر هغې باندې معافي غوښتل، نو دا ستا دپاره نجات دی او دا ستاسو دپاره د نجات ضمانت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت سعد بن ابي وقاص ته وایي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کم چا کې چند خویونه رالو، 4 من کن فيه فلا عليك ان تفارق الدنيا، چې کم سړی ژبه په کنټرول کې راوستله، صدق حدیث وحفظ امانت وحسن خلیق وعفة فی طعم. سلور شام چې چا په دې میاشته کې پر ځای کولو، نو کټوله دنیا د لاسه سووزي لا دی تاوانی نه دی، په دې کې د ګټمن بلل کیږي. د ټولو سمخ کې حفظ امانت، کده چا امانت در سره دی، د خبرې په شکل، د مال په شکل، د دولت په شکل، د مسلمان د امانت حفاظت وکا. وصدق حدیث، د مسلمان سره چې خبره کوي رښتونی ورته کوه، درواغ سزا وګوره. وحسن خلیق، د چا سره په شو اخلاق گزاره وکا.
او عفه فی طعمک په خوراک کې لږ صفائی ځان راوله چې کله دا سلور خبرې ستاسو سره موجود سولې ټوله دنیا ستاسو جلاسي بیا تا ته څوک نقصان نشي درسولای ته نقصانی نه بلل کېږي بلکې ته ګټمن بلل کېږي نو د ګناه پرې شولو سم مخکنه دویم قدم اغي د خپل نفقي خیال ساتل چې پر کومه نفقه باندې زما روزه ماته چې پر کومه نفقه باندې زما پېښلمې دي زما پېښلمې او روزه مات په کوم شکل باندې دي د باز خلکو آمدنی خو اکثر حلال وي لیکن هغه غریب د بازي به احتیاطي په وجه باندې دا خپل نفقه ځان ته حرامي لړ درواغ کې وایي لړ تجارت حلال تجارت روان دي او زندگی په حلال باندې روانه ده لیکن د هغه غریب زندگی کې لږ به احتیاطي روانه ده به احتیاطي په دې شکل باندې روانه ده چې یا درواغ لږ کې وای یا خلکو ته دوکه لږ کې ورکی یا د خلکو سره جبل لږ اړي نو کم سے کم په دې میاشت کې په دې خپل نفقه کې احتیاط کول د بازو کم نصیب او نفقه سراسر حرامه ده یا ګرد زندگی پر سود باندې روانه ده یا ګرد زندگی پر رشوت او پر جواز باندې روانه ده یا ګرد زندگی پر بل ګناه باندې روانه ده دا غي په نفقه کې سهار او ماښام د سود او د رشوت بغیر بل سنست او دا غي د فارسله حضرت علامه عبدالحی رحمه الله لیکلی دي چې کم سے کم دا یو میاشت د ځان سره احتیاط وکي د ځان د پاره دی بل نفقه پیدا کی بل مزدوری دی پیدا کی بل خواري دی پیدا کی چې د خپل ځان د خپل بچانو د خپل بوډۍ مور او د خپل سپینځري پلار نفقه هغه د سود او د رشوت څخه بدل واخلي او کچېره په دې یو میاشت کې د ځان د پاره بدل نفقه نس پیدا کولای بدل خواري نس پیدا کولای بیا علامه عبدالحی رحمه الله لیکلی دي چې کم سے کم په دې یو میاشت کې د قرضه واخلي بس دا د خپل روزي خرچه دي د خپل بچانو خرچه دي د خپل مور او پلار خرچه دي هغه دي پر په قرضه باندې دی وکي د چا په پور باندې دی وکي لیکن کوم نفقه چې د کور ته د رشوت دا راوړي کوم نفقه چې د کور ته د سود دا راوړي په کار دا دی چې په خپل مور پلار او په خپل بچانو باندې دا نفقه دا غریبونه خوري نو دویمه ضروری خبره دا ده چې دې میاشت کې د خپل ځان نفقه کول په دې نه خوشاله کېدل چې ما خو روزه نیولې د ما خو تراوی چې د کوم ځای سره نقصان روان دی هغه نقصان له ګوتو وروړل هر سړی ته دا ور معلومیږي چې زما نقصان د کوم ځای سره روان دی دا خو د ښکارا د پیغمبر حدیث دی چې د کوم چا نفقه حرام وي د غیل منځ روزه قبول نه دي نو په کار دا دی چې پر هغه ځای باندې موږ او تاسو ګوت کړی چې د کوم ځای سره نقصان روان دی او درېمه ضروری خبره اخره خبره چې دا غي عام طور زموږ او تاسو معاشره کې د روزې سره تعلق دی هغه ضروری خبره دا ده چې د میاشت کې د غصې سره د غضب سره د خشم سره ځان ساتل بے ځای غصه نه کول بے ځای خشم نه کول بے ځای غضب نه کول او چې د غصې او د خشم سره کومي ګناوي تعلق لري د چا وهل چا تشکنزل کول چا ته فوچ رد ویل د چا سره جګړه کول او د چا زړه زیرول او چا ته تکلیف ورسول دی میاشت کې د دې ګناو سزا ساتل ځکه دا زموږ استادو په معاشره کې یو باغ غونډه ده چې کوم سړی روزه نیولې ده بس د دسترګې په کلګي کې دي بیا خو نه دی قریب پیژنې نه مشر پیژنې نه کشر پیژنې ولې د روزه په خله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د دې خلکو سره سکول وان جهل علی احدکم جاهل که یو جاهل در باندې راح غصص که یو جاهل در باندې ناپوه سړی در باندې رحملس نو تو صورت فلیقل انی صائم نو تو سړی زما په روزه په خله ده ستاد جهالت نه پوهه په خاطر ز خپل روزه نه سم بیکاره کول نو دې میاشت کې د دې خبرو ځان ساتل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي من کظم غیظا روزه کې اوسړي له خشم وراله وهو قادر على انفاذه دي خشم پر ځای کولو باندې قادرم دي خشم پر کشنی دراله خشم پر غصه پر زنانه دراله خشم پر خپل نوکر دراله خشم پر خپل کشر باندې دراله او دا خشم پر یستله هم سي لیکن دا غي باوجود بیا هم من کظم غیظا دا خشم دی وخوړه نو یو خمل الله قلبه امنا و ایمانا لبد دا زړه د امن او د ایمان ډک ودع الله على رؤوس الخلائق د قیامت په میدان کې به د ټول خلقو پر سر الله را بولی او پر ټول صفو به داسې سربیر را روانه
ويختار في اي حور شاء چې د جنت په حور کې د کومې حور تمنا او زړه غواړي هغه حور به د دې خشم په خاطر الله تعالی ته په نکاح درکړي. چې کم سړی خشم پر ځای کولای شي او خشم سر ته رسولای شي، لیکن د الله د بیر روزه مبارکه د لفیاد ورسي او د روزه مبارکه په خاطر باندې د خپل خشم وخوري. د پیغمبر د کورنۍ حضرت زین العابدین علی بن الحسین د حضرت حسین بچی زین العابدین ډیر لوی امام او په مزاج کې ډیره غصه او خشم. دې زمانہ کې اوس منځه ده هغه پر دې سر باندې وګور توي چې کله پر دې سر باندې وګور توي او د توي او د ډیر نازک مزاج او ډیر د خشم ډک مزاج دا غي د لاس سره قدرتن دا غډوي الله سبحانه څه چو د اوس پینې لوشه د پر دې سر باندې ومشته او دا سره ورماتم کې وینې امراتوس د چې کله داسې په غصه باندې ورته وکتل دا غي غریب دا بدن بلګ واخسته نو براغي د سی ورته قرآن خوای والکاظمین الغیظ الله یغه خلق چې خشم خوري یکله غي دا خبره کدور تلې زنانه یمین خپل خشم وغوړي بس ختم. دویمه چې کله دویمه غورته والعافین عن الناس قرآن خو صرف د خشم خړل نه ذکر کوي، قرآن دا فیصله کوي چې کم خلق د انسانانو ته پر تجاوز باندې معافي کوي نو دوی ورته بس ما د طرفه خو معافي. هغه ورته درېمه خبره قرآن دا ذکر کړی دی والله يحب المحسنین، الله تعالی د کم نیکوکارو خلکو سره محبت ساتي نو زما سره احسان هم وکړي چې زما سره هغه ورته زما د طرف استا سره احسان دا دی زما د طرف آزاد هم یوس. هغه ورته قرآن کوی خشم خړل دور ټول بس خشم وخوړی. هغه ورته قرآن کوی چې معافي خلکو ته کول دوز ما د طرفه معافي. هغه ورته قرآن کوی چې د خلکو سره احسان کول نو ورته زما د طرف احسان دا دی زما د طرف آزاد هم. نو دا زموږ د ژوندۍ یو دستور دی، دا زموږ د ژوندۍ یو قانون دی چې کله کور ته رااله د زنان یو عمل پر مزاج نه دی برابر، د کشر دا نه دی برابر، د مشر دا نه دی برابر، صرف په دې خاطر چې زما روزه ده او الله تعالی خشم خړل په دې میاشت کې خوشي نو زه په دې خاطر باندې د خپل خشم خورم. حضرت ابی ابن کعب ډېر لوی امام دی، هغه وایي که کم سړی په دې میاشت کې لوړې درجه غواړي او دا غي د پاره د پیغمبر په قول باندې درې عمل کول چې کم چا ظلم ور سره وکي پر ظلم باندې معافي ورته کول، بس چې کم چا د نیکو اعمالو د ښه ژوندۍ سره محروم کړي دا غي بجای ښه ژوندۍ ور سره کول، او چې کم چا قطع د تعلق در سره وک مخې در سره واړوي په دې میاشت کې ورتلل دا غي سره نور تعلق جوړول. او چې کله په دې میاشت کې سړی د اعمالو کې د دې په برکت والله تعالی په ټول کال 12 میاشت کې د اعمال سړی ته آسان کی. حضرت سری سختی رحمه الله وایي چې سړی په دې میاشت کې درې اعمال وکړي الله تعالی به د اعمالو په خاطر د انسان سره په قیامت کې ډېره اساني وکړي. چې دې میاشت کې سړی له غوسه ورله د غوسې په خاطر در حد نه تیرېدل، دې میاشت کې سړی د چا سره راضي او خوشاله سو د راضي او د خوشاله په خاطر د شریعت حدود نه پایماله کول، او په دې میاشت کې چې د کم چا باندې د حق وصولېدو چې د حق د وصولولو اختیار درلې در حق در خپل حق زیات د چا حق نه وصولول او د خپل حق د وصولولو متعلق د انسانانو سره احتیاط کول. نو الله تعالی دې زموږ او تاسو روزه قبول کړي. الله تعالی دې زموږ او تاسو روزه داسې روزه وګرځي چې د قیامت په میدان کې موږ له دې اجر او مزدوري په لاس راسي. الله تعالی دې مې په هغه روزاتانو کې نه ګرځي بډاګان خلق دي، ځوانان خلق دي، کشران خلق دي، مشران خلق دي. الله تعالی دې د داسې اعمالو سره وساتي چې سبا د قیامت میدان راسي او مشته د روزي په بدله کې د تندې بغیر نور صرافات نه وي، چې سبا د قیامت میدان راسي مشته د تراو کولو په خاطر د بدخابه بغیر نور صرافات نه وي. الله تعالی دې مشته داسې اعمال په ژوندۍ کې نه را نصیب کړي. الله تعالی دې زموږ ژوندۍ او زموږ اندامونه او زموږ اعمال دا ټول د احتیاط راډکي. الله تعالی دې په دې میاشت کې د احتیاط کولو توفیق را نصیب کړي. الله دې تاسو خبرې قبول کړي.